میټینګ پرې ده خو ته ماته تاج محل دا قصه وکړه. تاج محل دا څه قصه وه یاره؟ دا تا ته چا ویلي؟ ماړه پرېږده زه خبر یم که نه، خو قصه راته وکړه چې دا څه قصه شوې وه یاره. د تاج محل هغه خو اوږده قصه ده، خو زه په لنډو ماړه لنډې راته وکړه نو. هغه زه ملیشیا ته لاړم، یاره کارډونه مې وګرځول، کار راته ایسته کې ولګېدو. نو یاره د کور کارو ماته چې دا ساس که چې ما نقشې ته وکتل دا ډېره ایزي وه. نو یاره یو زه شوم او یو مې ځان سره شاګرد کو، او شاګرد مې د ځان سره کو که نه. یاره بس کارم شروع کو، یاره به خټه راکوله او ما به لګوله، به خټه راکوله او ما به لګوله. دا تاسو په خټه کې جوړ کړی دی؟ دا په خټه کې جوړ شوی دی او کومه خرچې پې کړې ده. نو یاره بس بیا په ما باندې شکایت شو چې دا خو ډېر د ټاپ کاریګر دی، ځکه خو راته دا خلک تیز استاد و، یو بل ما به کار ډېر زر زر کو. یاره بس په ما شکایت وشو چې لکه دا کس ونیسئ او د ده نه لاس کټ کو. نو چې ما ته پته ولګېده زه ایسته د شپې شپې راوتښتېدم او شاګرد مې ورته پرېښودو. چې بیا مې د شاګرد تپوس وکړو نو د هغه نه یې لاس کټ کړي. زه چې اوس هم کار وکړم که نه، نو یقین په خدای وکړه چې په ما ګناهګار ونه کړي. زه چې اوس هم دیاړې وکړم نو زه خپل شاګرد له پیسې لیږم د روغې دپاره. ښه بس داسې کار وکړه چې دا کار شروع کړه. ښه استاد بس زه په دې کار ورځم او بس کسان راپسې راوله، وګورې ببوزي والا خامخا راوغواړه. لکه نو زما خو دغه دوه وروڼې دي بس تا سره کار کوي یاره. ببوزي والا به راله راغواړي پیره، ځکه چې زه تیز یم او په ما خو ولې ډېره زر راځي. چا راته ببوزي وایي چې زه نه اخلم. نو تا نه به اوس زه ببوزي والا فیل ګورم یار. بس څه چل راله وکړه یاره، بغیر د ببوزي نه کېږي. زه بس ټیک ده تاسو کار شروع کړئ، زه ورځم چېرته ببوزي والا دله ګورم. صحیح ده، زه ببوزي والا کوم. تا څنګه مصري دی یار؟ لکه شهیدالله وزګار یاره، وزګارې ویمه وزګارې. واو یو کس ته ببوزی دی یاره چې ببوزی ورته وې مړه. څه وې؟ لکه تا څه په غم هم سر دی. ویمه که نه یو کس ته ببوزی چې ببوزی ورته ووې. وزګارې که نه؟ څه وې؟ وزګارې. ښه ده راځه. راځئ چې په دې کار باندې لاس پور وکړو. د ګنټې کار دی ډېرې اوږده ونه. ښه هلکه ته خاوره راوړه او ته خټه راوړه، ښه چې دا ټیپونه هم پسې ایسته لګو. ښه لاس وخوځو شابه. زه ولې خاوره راوړم هلکه؟ دا والې استاد بس دقسې دا را رسوئ، دقسې چې دا ټیپونه پسې کوو. هلکه زر زر راځه، څه ټانګه ټانګه کېږي یار، زر زر راځه. دا سورې راته ښایه دلته کې واچوه، خو زه تقاضې له ورځم، زه راځم. ښه په دې د پاسه واچوه. دا سړی خو ډزه او تقاضې لري یار. بس لکه څه شو هغه استاد و؟ یاره تقاضې له ځمه نو. لکه تا څنګه استاد دی یاره؟ یاره د څلور پیرې تاسو ته ما ویلي نه و چې کار ته والی، دا ستاسو د تقاضو له د هغه خو د تقاضو په مخه مسلې ډزه او تقاضه ده. دله ببوزی راوړه، دا مې ولې ببوزي له به نیکه دی، ببوزي له به مې ولې کس راوړي. هلته پروت دی راواله ورشه. ببوزی به ورته سرې پرې ښه، ببوزی به ورته وې ټیک ده. هغه ځای ته واوړه، ببوزی ونه ورکړه لکه دا واله سم دی چې هلکه سپرغی یم که زما په خوله د یقین د دې کس نه تپوس وکړه هلکې ماشاءالله پې اوس وایه ورته دې تپوس وکړه. هلو نه مړه ماشاءالله سړی خو ښه دی او کار یې صفا دی او تیز هم دی، خو پته به یې لګي یاره نو. ټیک ده دا باچا پرنګ پسې رنګ دی، پرنګ نه مې پرېږدي دا خلک. استاد جي مړه دا کار به ختمول غواړي یاره. دا به ختم کړو، خو دا ببوزي څه سیسټم وکړه. ببوزی څه شو؟ ببوزي له مې کس راوستې راوالی لکه ببوزی راله راوړی. ببوزی ګرمي ده ماله داسې نه که نه یاره، دا سوری ولې لاندې طرف ته راولې داسې. دا څه ځناور یې یار؟ په ځناورو لکه دا ببوزی راته ووښه که نه یې؟ ببوزی راته ووښه کوڼې که ولې؟ ببوزی وله
ما په موخه ببوزه وخه ببوزه استاد خیر لک کونډه دا سړی بابو دی ما زناور راغلی او خیر دی کونډه زه له پکلاره وای سکون نه یم. ته ما ته څه ته ولاړې خټه راوړه چې ټیپ کې وکړو که نه یار راوړه هله شابه زوره کار نه دی خیر کې خو دا شی راته وران ښکاري بره واړه استاد یې نه دا به لاندې لګو دا مله ټول زناور دي زناور لیونې دا والي استاد دی. هلکې ډګې راواله ښه چیز ته کې پکې ولګو دا والی استاد دی ولډه کې څه وکړم تا یاد نه کوي خدای دې غر که کونډ دی او پوهېږې ته نه مله ډکې نه ډګیر او زه پرې د بلاک راکړه چې بلاک پکې ولګو مزه دا څنګه خلک کېده ګرمي ده هلکه صحیح به بوځه وښه ځان د موخه ماته وښه مړه داسې مګ دی که نه یار هر یو ته به ځان لري ګټه راکړه دغه ګټه راواله ګرمۍ لیونې کړو ده ولا په لوټه څه وکړه څنګه چې لوټه راکړه نو دې سر ته درله راواچوم لوټه نه ګټه راکړه ګټه دا څه هلکه ورشه ورور ته مو وویل چې راشي دا څه څنګه خلک دی یار